راځئ په دې باندې پوه سو چې کوم اپلیکیشن یا کوم کاریال مونږه کاروو کله چې مونږه دغه درسونه وایو. زه د تیوري 24 اپلیکیشن کاروم چې پارتنر یې اډیاسي ده. راځئ وګورو چې دغه اپلیکیشن څه ښېګڼې لري او څنګه کولی سو دا وکاروو. کله چې تاسو غواړئ د دې اپلیکیشن په باره کې لا پوه سئ، کولی سئ theory24.de ووهئ او دا به تاسو ته مکمله معلومات دلته راوباسي. کولی سئ په اړه باندې ځان پوه کړئ. دا اپلیکیشن ښه والی څه ده چې هم په کمپیوټر کې کارول کیږي، هم په iOS یا iPad آیفون کې او هم په سامسنګ او انډرایډ موبایلونو کې. تاسو کولی سئ دا انسټال کړئ او کار ترېنه واخلئ. راځو د ویب اپلیکیشن برخې ته. ویب اپلیکیشن کې به وګورو چې څه لري. کله چې مونږ ویب اپلیکیشن وهو مونږه مکمله ویب سایټ ته بیایي خپل. مخکې له دې نه چې زه په دې باره کې خبرې وکړم چې دا ویب اپلیکیشن څه رقم کار کوي، راځئ وګورو چې کوم اپسونه او د اپ یې کوم فیچرونه یا کوم سهولتونه لري. 24 اپلیکیشنونه چې دي دا په دواړو کې کار کوي، مخکې مې وویلې، خو څو دانې دي دلته. کله چې تاسو راځئ دا انسټالوئ، یو کاسټم لوس ده، یو $5.99 یا 5.99 سنټه کار کوي. که چیرې مونږه کاسټم لوس یا د فری ورژن انسټال کړو، نو دلته تاسو کولی سئ تقریبا ټولې پوښتنې وکاروئ، خو بوګنونه پکې نشته ده. هغه تمرین کوئ، هغه تاسو ته نه ثبتوي. فقط یو دفعه م کار وکړه، نور ترېنه خلاصېږي، ورک کېږي. دلته هېڅ شی نشته ده او ایرکلیرونګ او یا هغه تشریح چې د درسونو ده پکې، اعلانات پکې راځي، فورلیزم پکې نشته ده چې تاسو په هغه باندې کلیک کوئ، په سوال باندې کلیک کوئ نو دا تاسو ته د سوال تشریح کوي. دا پکې نشته ده. خو که چیرې تاسو دا $5.99 والا کوم چې ما د دې PDF مکمل جوړ کړی دی، تاسو کولی سئ هغې ځای نه انسټال کړئ او $5.99 $5.99 سنټه دومره پیسې هم نه دي. که چیرې تاسو دا د اوږد مهال یا د یو کال لپاره اخلئ، بس یو وار پیسې ورکوئ نور اخلئ. نو دې کې ټولې پوښتنې چې مونږه کاروو او کار ترې اخلو هغه پکې شته ده. لکه د امتحان سیمولاتور یا څه رقم امتحان اخیستل کېږي، ستاسو غلطیانې پکې ثبتېږي او نور هغه څه چې دي دلته هم یې په الماني باندې درته وایي، پکې اعلانات هم نشته ده. نو تاسو کولی سئ چې دا د لینک نه چې ما کوم په PDF کې اچولی ده هغه سکن کړئ، تاسو به مستقیمه دلته راولي. تاسو کولی سئ دا انسټال کړئ. کوم اپلیکیشن چې زه کاروم او درس ورکوم هغه هم همدغه رقم جوړښت لري، خو رنګ یې زیړ ده، مګم جوړښت یې ټول همدا شی ده. نو د دې ښه والی به دا وي چې تاسو وکولی سئ د کورس سره سم څنګ په څنګ د ورځې درسونه تکرار کړئ او یو څه ترې زده کړئ. راځئ چې وګورو دا اپلیکیشن څنګه کارول کېږي او مخکتنه یې څنګه ده. زه راځم د ویب اپلیکیشن برخې ته چې دا ویب سایټ ده. په کمپیوټر کې معمولا ویب سایټ خوشي کېږي. زه بیا ویب سایټ خوشي کوم، راځم د دې پوښتنو کارولو ته یا هغه کومې برخې چې پکې دي. کله چې دا مکمله سو او مکمله داسې شین وه، نو په هغې وخت کې زما د سلنه ښیي چې زه امتحان دپاره آماده یم. دا سره ماته ښیي چې دا پوښتنې ما غلطې کړي دي او دا زیړې ماته ښیي چې زه لا باید هم کار وکړم. اړینه برخه یې د کلاس B برخه ده یا دا برخه. دا اپلیکیشن کله چې تاسو انسټالوئ، دې کې دا نوې پوښتنې هم شته ده. دوه برخې لري، یو ټریننګ ده، یو پروفونګ ده. په لومړۍ برخه کې چې کوم ټریننګ ده، دې کې به مونږ اول زده کړې وکړو، بیا پس د هغې نه به پروفونګ برخې ته ځو چې په پروفونګ کې څه دي. لومړی راځو ټریننګ ته. په ټریننګ کې کله چې تاسو 30 Frage üben ووهئ، دا تاسو ته اټکلي پوښتنې درکوي او تاسو به هغه کاروئ. مونږ دا دلته اوس نه کاروو. یوازې کوم څه چې مونږ کاروو د alle Fragen, Schwerpunkte üben، دا برخې دي چې په دې کې ټولې پوښتنې کارول کېږي او یو په یو به یې ګورو، بیا به کار پرې باندې کوو. کله چې تاسو دلته راسئ، Grundstoff، اساسات او Zusatz یا د کلاس B برخه ده. دې کې ډېرې پوښتنې دي. بیا وروسته له هغې نه کله چې مونږ د alle Fragen نه او Themen نه خلاص شو، بیا راځو Schwerpunkt ته. په Schwerpunkt کې دلته چې دا فری ورژن ده ماته هېڅ نه ښکاره کوي، خو زه خپل اپلیکیشن بیا تاسو ته ښیمه چې هلته څه دي. کله چې د ټریننګ برخه مکمله خلاصه سوه، یعنې زمونږ تیوري زده کړه مکمله خلاصه سوه، وروسته له هغې نه بیا راځو مونږ بوګنونه کار کوو. بوګنونه چې دي د امتحان په شکل باندې جوړ سوي دي. کله چې مونږ رښتیا امتحان ورکوو، نو هغې کې
داسې یوې پوښتنې مونږ ته راځي übung ته 2 برخې لري په هغې کې Grundstoff یا اساسات دي او بیا د کلاسه B پوښتنې دي. دا ټولې مونږ بیا وروسته له هغې نه چې زمونږ تیوري درسونه خلاص سو راځو دې برخې ته او دا برخه به بیا کاروو.